بریالي خلک د بریالیو خلکو ځانګړتیاوې. بریالي خلک پر الله جل جلاله باور لري، خپل ټول کارونه په توکل پیلوي. بریالي خلک لوی هدفونه لري او د ترلاسه کولو لپاره یې پوره هڅه کوي. بریالي خلک ټینګه اراده لري، څه چې ووایي په عملي کولو کې ستونزه نه لري. بریالي خلک پر نورو نیوکې نه کوي او نه د نورو له نیوکو ویریږي. بریالي خلک څه چې لري پر هغه د الله جل جلاله شکر ادا کوي، څه چې نه لري نو د شکایت پر ځای هڅه کوي چې لاسته یې راوړي. بریالي خلک له خلکو سره د ښېګڼې په بدل د مننې تمه نه لري، بدل یې یوازې له الله تعالی څخه غواړي. بریالي خلک پر دې باور لري چې په تیاره پسې رڼا، په ناروغۍ پسې روغتیا، په لوږه پسې مړښت او په ستړیا پسې هوساینه او په ماتې پسې بریا ده. بریالي خلک پر تیر فکر نه کوي، په نن کې ژوند کوي او راتلونکي ته هیلهمن وي. بریالي خلک شتمني او شهرت نه خوښوي، یوازې دا خوښوي چې د خلکو په خدمت کې وي. بریالي خلک په دې باور لري چې په دې نړۍ کې یو ځل ژوند کوو، نو له ژونده پوره خوند اخلي. تل هڅه کوي چې د ژوند هره شېبه په خوښۍ تېره کړي. بریالي خلک تل بخښنه کوي، په زړه کې کینې او نفرت ته ځای نه ورکوي. بریالي خلک که هر څومره خفه هم وي خو پر شونډو یې مسکا وي. بریالي خلک له ماتې نه ویریږي، دوی باوري دي چې بریا د ماتو پر ستنو ولاړه ده. بریالي خلک تر ډېرې راکړې په ډېره ورکړه خوښ وي. بریالي خلک د ناممکن کلمه نه پیژني، تل دا وایي دا کار کیږي. بریالي خلک لږ فکر او ډېر کار کوي. بریالي خلک لږ خبرې کوي، ډېر غوږ نیسي. بریالي خلک هر ډول مثبت او منفي بدلون ته تیار وي. بریالي خلک کله چې کار پیلوي نو د شک دروازې تړي، او بریالي خلک چې له نورو سره ښه کوي هغه هیروي، خو چې کله ورسره نور ښه وکړي نو هغه یې د تل لپاره په یاد وي.